له تورخم څخه تازه او بد خبر. د تورخم لار څنګه ولې وتړل شوه؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پر جزئیات هم دلته راسره وګورئ. تازه تورخم دروازه د ټرانزیټ پر مخ وتړل شوه. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نور محمد حنیف وایي د تورخم دروازه نن سهار د پاکستان له لوري یو ځل بیا د ټرانزیټ پر مخ وتړل شوه. د هغه په وینا د دروازې تړلو لامل د پاکستان له لوري د بار وړونکو موټرو چلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده. حنیف زیاتوي د طالبانو د حکومت له لوري هم له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کیږي او اوس لپاره دواړو خواو ته د موټر تګ راتګ بند دي. پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي.